السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې د بعضو علماو څخه مو په نصیحت کې اورېدلي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ویلي دي چې زما په امت کې به یو څوک راسي نوم به نعمان وي کنیه به ابو حنیفه وي، دا زما د امت چراغ دی. بعضې خلک بیا وایي دا حدیث موضوعي دی. محترمه دغه حدیث په طالبونو باندې ما اورېدی له علمای کرامو څخه. زموږ د افغانستان هغه زاړه علما هغه له معرفته او د الله له محبت څخه ډک خلک وو، کاذبین او دروغجنان نه وو. دغه اوس نوي چې را پیدا سوي دي په دغو کې اکثره دغه بدبویه ډېر سوي دي پیدا کېږي. دلته دوه قسمه طبقې دي، یو سلفیان دي یو پنجپریان دي. سلفیان خو مطلق مذهب نه مني، امام صاحب رحمت الله علیه نه مني، دا حدیث یې موضوعي بولي. او پنجپریان هم داسې دي چې ما لیدلي دي چې دوی به د خپل پنجپریات کې اوج ته ورسېږي پسې غیر مقلدین سي. لکه عبدالسلام رستمي چې پېښور کې یو عالم و حنفي و، بس ولاړ په سلفۍ سو. تا چې به دا سلفیانو پېژنه وګورئ د عبدالسلام رستمي بیانونه پورته کوي. امکان نه لري چې سلفۍ دې د حنفي بیان پورته کړي. لکه حنفي چې د سلفي بیان نه پورته کوي، سلفي ته عقیده نه لري، سلفیان احناف ته عقیده نه لري. نو دغه پنجپریان د لستوڼي ماران دي، سړی په پوهېږي نه، خو لیکن د سړي آخرت خراب دی. د دغه هم د امام صاحب رحمت الله علیه ته په خوله باندې دا وایي چې موږ د امام صاحب مقلدین یو، دا هم نه مني چې دا هغه هم په دې حدیث کې وایي دا حدیث موضوعي دی. که دې ته امام صاحب رحمت الله علیه که دونه شخصیت ورته سي بیا نو دوی خرابېږي. نو دا حدیث محترمه بلکل سته، په 15 سند سره دا حدیث راغلی دی. په دې باندې علماء مفصل بحث کړی دی. وایي ابن جوزي چې دغه ته موضوع ولیدي دا د تعصب پر بنیاد باندې ورته ویلي دي. دا تعصب اوس نه چې اوس په علماو کې شته، بلکې په 1500 هجر کې ابن القیم جوزي تېر سوی دی چې هغه پر ډېرو اولیاء الله تعالی باندې ردود کړي دي د تعصب په وجه باندې. که تاسو اشهد علماء ته د محدث عبدالحق تحلیوي رحمت الله علیه مبارک په د دیباجه کې وکتل سي چې دغه ایماو د محدثینو اوصاف ذکر کړي دي. بیا ابن جوزي ته ډېر بحث ورکړی دی چې دی یو ځوان عالم و، خو د علم باندې دی غرض و، پر زمانې د اولیاء تعالیو باندې ردود شروع. په آخر د عمر کې بیا تعیب توبه یې وکښله. دوه کتابه د ده باید وکتل چې هغه صفة الصفوه او دغه اثبات عند الممات، دغه دوه کتابونه چې پاکې ده بیا تعقیده راړولې. نو حاشي التحتاوي کې امام طحاوي رحمت الله علیه حاشي التحتاوي علیه در المختار جلد اول صفحه اول درشمه کې وایي چې دغه حدیث روایت دی ابو هريره مبارک څخه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فی امتی رجل اسمه نعمان وکنیته ابو حنیفه وهو سراج امتی. دا وایي دا حدیث چې دی دا په طرق مختلفه سره راغلی دی، باسانید معتدا سره راغلی دی. اقل درجه بنو دا یزوع په ورسې دی حدیث ته، بلکې موضوعي نه دی او ضعیف حدیث. موږ په مذهب کې هغه مقام لري چې په فضایلو کې عمل پروا دی. په دې باندې بالکل د امام صاحب ابو حنیفه رحمت الله علیه مبارک هغه شان ثابتېږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک د ده په حق کې 1400 کاله مخکې پیشګویي کړې ده. صرف دا بعضې خلک دا نشي برداشتولی، کنې خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېرې خبرې کړي دي، 400 کاله مخکې یې کړي دي، اوس هغه د موجودې شولې. تاسو ته به بیا زه د دې وړاندیانه وکړم چې آیا دغه نوي ساینس او ټکنالوژي موبایل دا ټول په حدیث ثابت دي، په حدیثو مې زه درته ثابتوم. نو د موبایل په حق کې دوی پیشګویي کړې ده، هغه ستا زړه ته ولېږي. او چې دا چې عظیم شخصیت دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مبارک د هغه په شخصیت کې چې د کوم اقوال د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک له خولې څخه راوتلي دي هغه بیا ستاسو زړه ته نه ولېږي. نو دغه پخوانو علماو چې دا خبره کوله دا مسند ده. کار څوک غواړي هغه د حاشیې تحتوي در المختار صفحه نمبر 18 دی وګورئ. او دغه رنګه دې ته مفصل بحث ورکړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه یو روایت دی چې الله جل جلاله ستر پیغمبر دی، د الله ستر استازی دی، د الله جل جلاله محبوب دی او د مخلوق ته راستولی دی چې آدم علیه السلام په ورځ د قیامت په ما باندې فخر کوي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي زه به په فخر کوم زما په امت کې په هغه نعمان باندې به زه فخر کوم. او اوس نو دلته بعضې بدبویې دستې وایي په ابوبکر صدیق په نورو فخر ولې نه کوي چې په امام صاحب رحمت الله علیه باندې فخر کوي. د هرې زمانې خپل څوک ستا د صحابهو د زمانې په خلکو چې فخر کوي په
او صدیق راته مبارک پکې په تابعینو کې بیا په امام صاحب رحمت الله مبارک باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فخر کوي یا په اوس قرن رحمت الله باندې فخر کوي دا اوس موجوده دنیا کې چې په اشهر القرون کې دي دلته باندې بیا نه دی معلوم څوک دی هغه ودی زمانه څخه بعد بل زمانه فیصله کوي چې کوم څوک د دې مستحق جوړېدل شي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی امت ته فخر وکړي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک چې کوم امتونه وروړاندې کیږي د هر قرن امت ځان ته ورځي صحابه او ځان ته سابق تابعین او ځان ته سابق د هر قرن په خپل خلک به خپل اعمال به خپل مقام به څکه دا اوس علماء به د امام صاحب متعلم مبارک او مقام ته ځان رسوي او کبه د تابعین او یا تابعین او مقامات ته ځان رسوي نو په دې کې محترمینو بار مدرته ویل دي چې هغه سل کال مخکې چې مکم په وطن کې دین او رواج او مذهب هغه ټینګ کې دا نوي لارې دا نوي مسلکونه نوي عقیدې نوي ملایم سپرېږدي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.